لوګر کې له طالبانو سره د نښتې پر مهال 12 دولتي عسکر وژل شوي. د لوګر ولایت په مرکز پل علم او برکي ولسوالیو کې له طالبانو سره د نښتې پر مهال د کمانډو عسکرو په ګډون د 12 دولتي عسکرو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. طالبان وايي پرون د چهارشنبې په ورځ ماسپښین د مرکز پل علم په ظاهر کلا سیمه کې ځانګړو کمانډو عسکرو په عملیاتي قطعي برید کړی، 15 کمانډو عسکر وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي. د دې ترڅنګ طالبانو د لوګر په برکي برک ولسوالۍ کې هم له دولتي عسکرو سره د نښتې پر مهال د 4م کنډک رئیس په ګډون د 7 عسکرو د وژلو او 9 نورو د ټپي کولو سربیره د عیدګاه سیمې د نیولو خبر هم ورکړی دی. دفاع وزارت هم د برکي برک ولسوالۍ د نښتې تایید کړی او ادعا یې کړې د نښتو پر مهال مشهور دیني عالم شیخ عبدالحمید حماسي او د هغه ورور مولوي عبدالمجیب او د طالبانو د سرې قطعې د قومندان په ګډون 8 طالبان وژلي دي، خو د سیمې خلک بیا د دفاع وزارت ادعا بې اساسه بولي. خبره په شهادت نه ختمیږي. روسانو کې موږ شهادت ورکړی ده، اوس په زورانو شهادت ته ولاړ دي.